وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور علي مموزي په نامه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه دا ده چې جبریل علیه السلام چې نبی صلی الله علیه وسلم ته راتله د صحابو په شکل باندې راتله، دې کې راز څه شی؟ یعنی د ده مطلب دا ده په خپل صورت ولې نه راتله چې د صحابو په شکل راتله؟ محترمه، د جبریل علیه السلام خپل شکل هغه خو ډېر غټ ده، او بل دا د محترمه جبریل علیه السلام په خپل صورت کې لیدل تحمل نسی کېدلی، لیدل کېدلی نسو په خپل صورت کې. رسول صلی الله علیه وسلم د ګوتو د یو لاس د ګوتو د شمار په اندازه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام لیدلی ده، او هغه چې نبی علیه السلام ولید نو نبی علیه السلام بیوشه سو محترمه، راوغورځېد په اجیات کې فدنا فتدلى فقاب قوسین او ادنا. بعض علما جبریل علیه السلام دلتم ترنه اخلي، نو هغه خو بل چا تحمل نسو کولی محترمه. حتی علما وی کوم صحابه چې جبریل علیه السلام په خپل صورت کې لیدلی، هغه صحابه الله په سترګو باندې ړانده کړي ول. ان شاء الله دا خبر امام جلال الدین سیوطي رحمه الله په خپل کتاب تنویر الحلق فی یو بل کتاب امام سیوطي جوړ کړی ده د ملائکو په اړه باندې. په هغه کتاب کې امام سیوطي رحمه الله دغه خبره ذکر کړې ده، د ملائکو په اړه یو کتاب جوړ کړی ده، نوم یې رانه د یاد وته محترمه. دغه کتاب کې دا خبر سته ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور قاری امیر حمزه انس په نامه باندې پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې کله یو مقتدی مسبوق وي، مسبوق هغه چاته وي چې له امام سره مانځه کې شریک سي، یو یا 2 رکعاته مونځ تیر وي، یعنی تیر سوي امام پس اقتدا وکړي. دی وایي چې کله امام سلام وګرځوي څه وخت به د مقتدی هغه ته جګیږي، د مسبوق به هغه کوم مونځ چې له ده نه فوت سوی څه وخت به جګیږي؟ ډېره ښه پوښتنه دې کړې وروره. په دې کې ډېر مسلمانان ورونه داسې ګیر دي چې مخکې جګیږي. نو محترمه وروره، کله چې تا نه 2 یا 3 رکعتونه یا 1 رکعت تیرو چې امام سلام وګرځو، ته به څه وخت پورته کېږي؟ علامه ابن النجیم رحمه الله په بحر الرائق کې داسې لیکلي دي وروره: ومن احکامه انه لا يقوم الى قضاء قبل التسلیمتین. نه به پورته کېږي مسبوق قضا ته مخکې له سلام نه، یعنې چې 2 سلامونه امام نه یې ګرځولي، دی به نه پورته کېږي. بل ينتظر فراغ الامام بعدهما، بلکې انتظار به کوي دا مسبوق فارغوالی دی امام ته چې امام 2 سلامونه وګرځول، پس له دنه به دی بیا پورته کیږي. نو محترم وروره، اکثره خلکو کې عادت دا ده چې یو طرف ته سلام وګرځوي نو امام دوی ځکې پورته سي، نو پورته کیږي به الته چې 2 طرفونو ته سلام وګرځي، او دا معلومه سو ورته چې په د سجده سهو نشته ده په امام باندې، پس لغه نه بجګیږي. دا د علامه ابن النجیم رحمه الله خبره ده، بحر الرائق کې اول جل کې وروره. او په فتاوا هندیه عالمگیری کې لیکي: ومنها انه لا يقوم الى قضاء قبل التسلیمتين بل ينتظر فراغ الامام. یوه خبره دلته په فتاوا عالمگیری هندیه کې داسې لیکلي چې کله امام سلام وګرځو، مسبوق به دا نور پاتې مانځه ته الته جګیږي چې دته معلومه سي چې امام باندې سجده سهو نشته ده، چې دا ورته معلومه سوله. نو بعض عبارتونه آینده راغلي ترڅو به نه جګیږي، ترڅو چې امام نفلو ته جګ سي. یا بعضو کې داسې راځي او یستدبر المحراب، چې یا محراب کې رواوړي، یا خپل جنه بدل سي، یا دومره وخت تیر سي چې مسبوق ته دا معلومات وسی چې په هغه باندې په امام باندې سجده سهو نشته ده. محترمه، دا خبره په فتاوا هندیه کې ده. ويمكث حتى يقوم الامام الى تطوعه ان كان صلاة بعدها تطوع او يستدبر المحراب ان لم يكن،
أو ينتقل عن موضعه أو يمضي من الوقت مقدار ما لو كان عليه سهو لسجد، كذا في التمرتاشية في باب صلاة العيد. الله پاک دروغ جوړ لره وروره.